مؤمنانو زمونږ او ستاسې څه وخت بعد د ټولو د الله عز وجل په حکم او د الله د اډر په اساس د دنیا نه تګ دی. نور مخلوقات به راځي او هغه به زمونږ او ستاسې په ځای باندې ابادي. زمونږ په کټونو کې به نور خلک سمولي، زمونږ کوټو کې به نور خلک اوسېږي، زمونږ په جایدادونو کې به نور خلک کوړي راوړي، زمونږ سرمایه به نور چاته پاتې کېږي. زمونږ او ستاسې د هغې نه قاطع او د رب العالمین مضبوط حکم دی چې زمونږ او ستاسې ته رحله ده. نو دغه سفر دپاره د امادګۍ ضرورت دی، د مرګ دپاره د تیاری ضرورت دی. ډیر مؤمنان د هر څه لپاره تیاری کوي، امتحان لپاره تیاری کوي، سفرونو لپاره تیاری کوي، واده لپاره تیاری کوي، د بچو ودونه نه د غیر لپاره تیاری کوي، مدرسه چلی د غیر لپاره تیاری کوي، ملمه راځي د غیر لپاره تیاری کوي. خدغه یا براشي یا برانشي ډیر خادین خلکو په ذهن کې نیولې وي، الله ول په غمونو باندې بدل کړلې. ډیر سفرونه په ذهن کې نیولیو، الله دا غنه فاتح کړل. ډیر فلانونه د خلکو سور سره او امدګي ول کړي وا، هغه شیان ټول ډب ډېری انسان ته پاتې شول. خو یوازینه مرګ دی چې والله العظیم په دې کې د سر نه رد ناراضي، په دې کې د سر نه واپسی ناراضي. او د دې لپاره امادګي د مؤمنانو فرض ده، لازم ده چې په ځان باندې رحم کوي. یو د مرګ لپاره تیاری سبب هغه ترک المظالم دی. یو انسان ته حقوق ورکول دي بل شي دی، یو د ظلمونو پر خودنه ده. او هر انسان په خپل نفس کې بس دا ظالم دی، هر انسان د خپل اندازې برابر ظلمونه کوي. مؤمنانو چې څوک ظلم پرې نګدي، ولو که دی وړو کوي کدا غټ ظلمي اعتداء پرې نګدي، یو مسلمان ضرر پرې نګدي، دا سړی به قبر نه مني، دا رحله نه مني، دا مرګ نه مني. اې د ایمان خاوندانو د ظلمونو نه لاسونه واخلي. هغه ظلمونه یو سړی پتا کمزور دی، اغربا دي پاغي باندې خيج او تی وهیر ټکی او بس مندل دي په گاوند کې یا دي په کلی کې یا دي په بازار کې، معمولی خو خراب وغزل او اغربا دي په خيجي، معمولی او څه نه وشو دوار څخه اغربا دي په خيجي، هغه دې د نستل دي سترګې دي له خراب کړي دا، سر دي ورله مات کړي دي، په ابتدارنګ شلې ګریوان دي لشلول دي او ته په زوروري غني بل د دې په شان ته ته لس کنزل کوي او هغه ته یو ټپسې دا غیر لپاره یو کمزوري او بد دې غریب دي الله عز وجل وسبر کړي دي په خپل مزدور باندې ظالمي معمولی او هغه سره ظلمونه کې هغه سره ناروا کې هغه وਹੀ هغه ټکه معمولی خبره باندې ورشه چیرې او چیرې نور دونه غربا دي بخيجي اثر فرغه نوکر الله عز وجل ګرځول دي د دې فرند ګرځي اتفاق باندې ظلمو کې. یو صحابي دی هغه ابو مسعود رضی الله تعالی عنه امام مسلم رحمه الله دا غروت راوړل دا سړی بدری دی. امام بخاری رحمه الله په بدری صحابه کرامو کې شماردل دي. هغه وی كنت اضرب غلام لي، ما مې د خپل نوکر وو هغه باندې مې گزارونه کول، نو زړه سخو سو ما دې سړي غوسه کړو، ما شاته زما اوازونه کېدل، خو زه د غصې د وجه نه دی اوازونه ته نو متوجه. نو ما چې شاته وګتلې فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما شاته رسول الله ولاړو، نو هغه فقط ما ته دومره ویلي اعلم یا ابا مسعود، ابو مسعود ځان خبر کا، زړه کې خبره کینوا او دا په ذهن کې راولا چې لله اقدر عليك لله اقدر عليك منك علي، الله ګوره پتا باندې ډیر زیات قادر دی د دې نه چې ته به غلام باندې قادر است، الله عز وجل نوکر ګرځول دی او دا کار پیدا ظلم مکوا. ما چې کله دا خبره واوریدله نو ما زر ویل چې یا د الله نبی زماره قسم پر رب العالمین باندې زبر دیني سنو په غلام باندې گزار نکوم، خادم باندې بزو گزار نکوم، قسم می وخور به می روان شوم داغه نه. ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لولا تفعل للفحتك النار، کچته تا دا کار نه وکړه دا توبه دې نه وستلی او دې کار نه شوی نه وي، راستاده د مخ چمړې به ور سوي سره بدن به الله عز وجل په ور باندې سوي. مؤمنانو ظلم د پاره سیوا د ورنه بل ځای نشته. اسره ځان سره ډیر ځته کې چې دا موقف په مظالمو کې اړم دي. بازار کې الله عز وجل تعالی اختیار درکړي، پولیس ته قومندان ته ضابط دي، خو بچ په خټ ټوپې د کګه کې خودله او ټوپک د نسکور کو، نو بس بیرته هیڅ څوک رب العالمین بندگان نه ښکاری، دغه به
ستا عباد دي خرپا دي خيجي پر یړو والا باندې خودلی بل باندې خودلی داغه زیته معمولی او داغه ظلم ته خروار کې مؤمنانو ظلم پرې دی که څو قیامت مانی د دې گاوند ظلم پرې دی بازار ظلم پرې دی حکومت پر خپل مابسونو کې ظلمونه پرې دي په تحقیقاتو کې خپل ظلمونه پرې دی چې فقط لاس فقط درغه او شروع دي پکلي فقط ګیره کار طرف سنت طریقه باندې ګرځي او تا غره نیولې دي بس قسم تعذيبونه هغه ته ورکه چې د خپل یو خبره راوخیږي او زمانه بری استخباراتو ته جوړ شي یا وزارت ته جوړ شي چې ولاړ غټ تشدد مې نیولې دي او ګوره اقرار وکړو او هغه غریب خو هي ټکی ستاده پوسټکه چې ټول تاو کی د امریکا د غلوې پاجاب په ځان باندې راوړې اگر که تبازله ورغلې امني ته ډېر قطونه په ځان باندې راوړې خدا ستاره ظلم نتیجه ده هر سړی چې ظلم کوي رب العالمین پاغه باندې ظالمان مسلط کوي سوچ وینې توې کوي الله په وینې توې کېدونکو والا مسلط کوي سوچ عبادت در رب العالمین زوري الله په دې خلق مسلط کی چې به دیم زوري کې دې شي دې په پانسي باندې پدار باندې ویخېږي مؤمنان ظلمونه فریق دی منګه الله عزوجل ته ور روانیو او وختونه زمونږ ډېر زیات کم دي او د الله په لور باندې زو د الله په لار باندې ورتيریږو الله موږ دې محاسبه کوي دا خو مؤمن دی چې دې ظلمونه فریق دي په تحقیقاتو کې ظلمونه فریق دي په قضاګانو کې ظلمونه فریق دي د پیسو د وجنه یو سړی د کار معمولی کړی دی ته په لس کاله قید خېجه ته په شل کاله قید په خېجه دایمي قید په خېجه ولی ولا چې د کافر سره ورانه ولا د بيدینه سره ورانه ولا د یو ظالم ته الله سره چولو لا حول ولا قوت الا بالله د دین بل غټ ظلم چرته سړی په قران باندې مابس کې پروتي په سنت باندې مابس کې پروتي هغه وهلې کې غټه کولې کې او قاتل امق صبرتان ته وی ګیره د ګریو پورې خرولې ده او د الله د عبادت د وینې تو کولونه وسم لا سنن دي بس کلی وسم لګره نالي ګوري د دې لپاره چې د وینې ورخونه پاغه باندې راوړم حول ولا قوت الا بالله مؤمنان موږ الله عز وجل ورزو د ربنا ویلګي ظلمونه فریق دی کته مجاهدین ظلم مکوا ظلم الله عز وجل نه خوغي د ظالم سره د رب العالمین مين نشته دی ته د څه دی اوریدلی چې د قیامت پر ورځ باندې به د ظالمان به وازونه کوي او ګوت باندې بچکونه لګي چرمان ارمان ما د نبی خبره منلې وي اما د الله خبره مې منلې وي ما د حق پرست علماء خبره مې منلې وي مؤمنان موږ دې پښتنه کې ظلمونه فریق دی ورکوټه مزوروي لاندې مزوروي مؤمنانو کا وړ مزوروي او مسلمان مزوروي په معمولی بانو باندې می قتلوي داغه متوي کوي الله عز وجل ګوره د ظلمونو والا سره من نشتري الله مجاهدين ته فرمای وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وجنګي د کفار سره خو کفار سره هم زیته نه کې د کافر سره ظلم نه کې پتا باندې چې ستاسو د ملک هندو ډیره دي خو پتا باندې دغه ظلم حرام دي چې هغه ستاسو زمه کې راغله دي دغه مال مپټوا دغه څفېړه مور کوا دغه زنانه به عزت مکوا ځکه حدیث کې نبی رسول فرمای د دې د مالونو زموږ د مالونو په شان دي د دې د عزتونو زموږ د عزتونو په شان دي په دې باندې مظالم جوړيږي دا چې راته په کلمه ګویا باندې په منځکون کې باندې په عبادت کوون کې باندې د جمعه سره په تعلق والا باندې ته الله عز وجل دومره ظالم کړي او به قیامت منی مؤمنانو وقت توبه دي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صنفان من اهل النار لم ارهما دیو دوه ډلې دي دا د ور والو نه دي خو ما چرته رسخه نه دي رسول الله وای زکه هغه ته وحی او د دې په شان د ظالمانه غوي ما نه لیدلی یو دا غنه قوم معهم سيات كاذناب البقر يضربون بها الناس یو نو خلک هغه دي ډانګي ور سره دي ټوپک ور سره دي کونداغونه دي او راځي خراب تر بخيږي ولا تا بلانګي نظام کو خړولې تا دا کار کړی دي تا بلانګي دي وبور کړی ته بلانګي به په خوا باندې تیر شوی ته په دې بلانګي زیبنه تلوي ته په دې دفتر کې ښکار شوی نبی اسلام فرمای یو دغه خلک چې خلک وای دا خلک به جنت ویني او نه به د جنتونو بوی پاغي باندې ورشي مؤمنانو الله غره زمنګ نه غافل نه دي وم الله بغافل عما يعمل الظالمون الله د ظالمانو د اعمال نه دی نه خبره الله عز وجل په معنی فوی دي کور کې د خیر سر ظلم پریدا د بچی سره ظلم پریدا د بنې چې تار پر خزه بن را وصل دا دغه سره ظلم پریدا د گاون سره ظلم پریدا یو کمزوري دغه سره ظلم پریدا تاسو سره په حسدونه کې لاندې وته دغه سره ظلم پرې دی چې ظلم هم نه پرې خې د قیامت په منلو کې ته ګوره دروغجنې الله عز وجل یو وینا کړی دا رسول الله نقل کړی دا غیته حدیث قدسی وی یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسي زما بندگانو ګوره ما ظلم په ځامن حرام کړی دی وجعلته محرما بینکم ما په تاسو منځ کې حرام کړی دی تاسو فلا تظالموا یو د بل سره ګوره ظلم نه مکوئ مؤمنان د قیامت پر ورځ باندې ممدغه تیری د قیامت پر ورځ باندې مدي ظلمونه باندې الله عز وجل موږ تاسو رانی ولیو دا مختلف انواع د دې ظلمونه دي تعالی الله یو تعالی یو قوت لدرک به زې استعمالوا
مکوا چا دې شی امانتدار وګرځولې خپل امانتدار ته اوس پر ظلم مکوا چا ته ویلې لزر بدل ورکې لزر وکوا شزر دل ورکې شزر ورکې دا دوی د تورث او مغبول ورکې دا زکات باندې باندې اوس پر د پلان کې باندې بسپاري زکات دا یو نوع ظلم دی چې ته داغه د حقوق نقصان وکې باغې کې مؤمنانو د الله عز وجل نه ویره ډیره زیاته پکار ده موږ رب العالمین یو ورځ را روانه ده مست رب العالمین حساب کوي ثم ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم دې خلکو ما ترى تک دي به بر دې خلکو محاسبه زکوم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين